د ډیرو خلکو دغه دا مزاج او فکر جوړ شوی، خاص کر زموږ په پښتنو کلتور کې، په پښتنو په عادتونو کې دا یو ډیر غلط عادت دی او دا جاهلیت ته دار سمنګ ته هغه پاتې شوی دی، را روان دی. هغه دا چې کله یو زنانه هغه نه خاون وفات شي او دغه عدت په تیر شي، د خاون کورنۍ چې کوم د هغه سخرانه یا دغه لیورونه د خپل ملک غني، نو یا د سیو کې چې د بل رور سره په زور باندې ول نکاح وتړي دغه خوخه نه یا راولږي یو بل شابه خرڅي. قرآن دا مسله چې کوم دا واضح کړی دا لا ترث النساء کرها، تاسو وارثان مجوړيږي د زنانو په زور باندې. شرعي قانون په دې کې دا دی چې کله یو زنانه دغه خاون وفات شو، دا به 4 میاشتې او 10 ورځې د خاون په کور کې عدت تیری. کله چې هغه عدت تیر کو د دین روسا دا زنانه بیا آزاد ده، دا د پلار قضی کدا بل خاون کوي او د ولی په اجازه باندې به دا یو شرط پکې دی چې د ولی د اجازه نه بغیر نکاح نه کیږي. ولی اجازه پکې هم ضروری دی او د دې خزي رضا چې کوم دا هم پکې ضروری ده. ځکه دا مسالم زمون کې تاسو واضح کومه، ډیر خلک دا چې هغه خپل بچو له ودونه کوي د بچی رضا نه، خپل لور چې کوم دی په نکاح باندې ورکوي د لور رضا نه. نو په دې کې افراط تفریط نه پکاره. شریعت چې کوم دی نو هغه قانون دی ذکر کړی او دا یو قاعده کلیه ده چې کم کار د 2 کسان نه بغیر نه کیږي، یعنی 2 کسان پای کې شامل دي ضروری وي. شریعت د غدوړو د رضا خیال ساتي. مثلا سوال لیکنه نو سوال دا 2 کسان نه بغیر نه کی، یو بسائلی بل مسئول وي، زو بسړی سوال کوي بل هغه بول ور کوي. نو دلته کم سړی چې سوال کوي کنه نو هغه ته شریعت وای ته به ضرورت سوال مکو رچانه سم غواړه کنه، دا هغه ته وای ګوره کد به ضرورت غوښتل ګوره حرام غواړي. خو الته مسئول چې کوم د کم چانه چې سوال کېدل شي هغه ته شریعت وای ګوره ک سائل د لراغه چې واپس نه کې ګوره. نو د دواړو ته وای د قرنګي نکاح چې کوم دا نو په دې کې 2 کسان ضروري دي، یو ولی یو جنۍ. دلته شریعت دواړو ته وای، جنۍ ته وای ګوره ته د ولی د اجازه نه بغیر نکاح نه کې، ايما امراه نکحت بغیر اذن وليها فنکاحها باطل باطل باطل. هر زنانه چې هغه بغیر د ولی د اجازه نه نکاح وکړي نکاح باطل ده باطل ده باطل ده. فتوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. خو بل طرف ته الته ولی ته وای، پلار ته رور ته غي ته وای چې ګوره د دې جنۍ نه اجازه غواړي په نکاح باندې به ورکه ګوره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانه دا بغیر د اذن نه په نکاح نشي ورکېدلې. نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته تاسو کو یا رسول الله کیف اذنها، کوم چې ازوان جنې دا اذن بڅنګ غوړي اذنها سماتها، دا اجازه دغه چپ کېدلې چې چپ شو بس دا اراضي ده. البته چې کوم کونډه ده یا کوم چې مطلقه ده هغه بس صراحتا الفاظو چې پلاني کورس ورسره نکاح کوم یا نه کومه، نو دا خبره چې کوم دی هغه ضروري ده. اوس دا زنانه چې کله د خاون وفات شو عدت د ختم شو، دا قبل خاون کې د ولی په اجازه باندې بالکل کولای شي د دې خاون د کورنۍ سره تعلقات مکمل ختم شو. دا ک د دې کور خزوانو د خاون د ژوند پوري وا چې اوس کله د خاون د وفات شو د سخر د دې سره کار نشته، د لیور د دې سره کار نشته، او که څوک دا په زور ورکړي د ظلم کوي دا زیاته کوي او ډیر خلک هم داسې کوي چې په زور باندې هغه په نکاح باندې ورکړي دا غیر ډیر شي مسایل جوړ شوي دي. نو دا پښتنو کې دا یو غلط رسم راغلی دی چې هغه د خزه میراث غني خپل بلکې بل چاله په نکاح باندې ور کوي. لکه یو کس ماته ویل یاره جدا بسنګ بل کس په نکاح باندې والدا خو زمونږه ورندار وا او دا زما د رور خزو د سنگ بل په نکاح باندې لري ما چې دا بل خور او ستارور په نکاح غسل نو ولي هاي کې خوشاله ویل چې دا شرم دی او چې وسې بل په نکاح لري نو ته پر دې کا ستانه خو سترم کیږي. نو لہذا یو غلط رسم دی، بالکل هغه په خپل رضا باندې او د خپل مور پلار پر رضا باندې د هر شخص چې نکاح کوي نو کولای شي.